د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالی شورا په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفینو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیوال ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې ته نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره کیږي هغه وخت به موږ خپل هیواد ته ورستون شو او طالبانو ته بریا غواړو. ښاغلي دوستم زیاته کړې چې په افغانستان کې نوره جګړه باید دوام ونه کړي او نه هم هیڅ جبهه د طالبانو پر ضد ودرېږي. په زور یې هیواد ګټلی او غواړي چې افغان ولس ته خدمت وکړي. دوستم وایي کوم معلومات چې موږ لرو افغان ولس ډیر خوشحاله دی چې طالب ځواکونه یې امنیت نیولی دی. په ښار کې غلاګانې او تښتونې هم کمې شوي دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلي دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د شورا په انلاین غونډه کې وویل چې طالبان له زور پرته د نړیوال ټولنې هیڅ وړاندیز یې نه دی منلی. د په عین حال کې وویل چې خلک له طالبانو سره یوځای شوي او خوښ دي. د افغانستان ژغورنې شورا مشران چې له هیواد بهر اوسي د جمهوري نظام د پرځېدو دوهم کال په مناسبت په انلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړي دي چې په هغه کې دوستم خپل راتګ په هکله هم معلومات ورکړي دي. دوستم وایي موږ به هغه وخت خپل هیواد ته ورستانه شو چې کله طالبان یا یو ملک په رسمیت وپېژندل یا هم نړیوال ټول شرطونه یې ومنل موږ به هغه وخت خپل هیواد افغانستان ته ورستانه شو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله پامان تر بیا آخر چارې